د عقل خاوندان د دې نه نصیحت واخلي. نصیحت به چې ما ورته هله وایو چې کله خو په ځان پوه کړو، هله به ما ورته نصیحت وایو چې ما ورته بې پوهېږو نو دې نه به نصیحت څه وایو. قرآن کریم کې سوچ نه کول. او دا ته یو حقیقت ویم چې پښتنو کې یعنې چې قرآن کریم نه کوم هجرت شوی دی که نه، د ټول نه ګډ پکې دا دی سوچ او فکر کول په قرآن کې. سوچ او فکر خو په قرآن کې به هله وشي چې ما ورته په قرآن باندې خو پوه شو که نه. نو چې سړی به پوه نه دی، دی به څه سوچ او فکر وکړي. ولې زمونږ پښتانه دا شکایت کوي پکې بعض چې یاره مولوي صاحب نن لمونځ اوږد کړو، نن یې داسې کړو، نه یې دا میل دوی چې په ده زیاتېږي، دی تنګېږي. وجه دا چې دی پوهېږي نه چې هغه امام څه وایي. او که دی په دې پوهېدی ده به دا نه ویلی چې یاره دی میل دوه د لمونځ اوږد کړو، نه، بلکې کیدی شي دله دا ارمان کړی وی چې یاره دا لمونځ یې نن لنډ وکړو، که لږ اوږد یې کړی وی ډېر خوند به یې کړی و، ځکه چې هلته هغه پوهېږي د الله په کلام باندې. که ما ورته اوس څوک داسې کښېنی که نه چې زموږ د دې ژبې نه وي، بلې ژبې والي، او یو څو کسان خبرې مخې ته شروع کړي، ما ورته به تنګېږو، ځکه چې موږ د هغوی په خبرو باندې نه پوهېږو. سم خیال دی چې یو سړی د الله په خبرو باندې نه پوهېږي، دله به داسې خوند ورکړي لکه څنګه خوند چې هغه چا له ورکوي څوک چې پرې پوهېږي. تاسو څه وایئ؟ ور به کړي داسې خوند؟ چېرته هم نه ورکوي داسې خوند. یو سړی قرآن کریم باندې پوهېږي، یو سړی پرې نه پوهېږي، دې دواړو له یو شان خوند ورکړي، دا زمانه هم نه ده سره. هغه پوه دی چې زما رب ماته څه وایي. دا قرآن کریم خلک وایي که نه، او په ناروا کارونو کې واقع دي، دې کې اکثر هغه دي چې په قرآن کریم باندې نه پوهېږي، ځکه خو په دغه کارونو کې واقع دي که نه، ځکه خو د خپل رب نه لرې شوي دي، د هغه د دین نه لرې شوي. موږ قرآن کریم څه ته پرېښودی دی؟ موږ قرآن کریم به دې ته پرېښودی دی چې لاسنیوو کې بعض خلک یې لولي، دا لا پرېږده مړو باندې قرآنونه ځي مقبرو ته، هلته یې ویل که دا قرآن الله دې ژوندو ته رالیږلی، دا ژوندي مې پوه وکړه. نه موږ قرآن مقبرو ته پرېښودی دی، موږ قرآني آیتونه په نقشو کې ولیکه او په بیټکونو کې ولګه او په دکان کې ولګه. قرآن دې دپاره دی، قرآن دې دپاره چې تعویذونه ته جوړ کړه غاړې ته یې واچوه. قرآن دې دپاره الله رالیږلی، دا کتاب الله رب العزت رالیږلی د څه دپاره دی؟ د سوچ او د فکر دپاره دی. او ذکر سورة صاد کې الله وی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. الله دا قرآن دې دپاره رالیږلی لیدبروا آیاته، چې دې به د آیتونو کې سوچ وکړو، فکر وکړو. ولیتذکر اولو الالباب، د عقل خاوندان د دې نه نصیحت واخلي. نصیحت به چې ما ورته هله وایو چې کله خو په ځان پوه کړو، هله به ما ورته نصیحت وایو چې ما ورته بې پوهېږو نو دې نه به نصیحت څه وایو. قرآن الله رب العزت، او دا هم یاده کړه قرآن الله ګوره یوازې دې نه هم نه یې رالیږلی چې دې به تلاوت کېږي. د دې نه غټ مقصد هغه په دې قرآن باندې ځان پوه کول او په دې عمل کول دي. تلاوت هم عبادت دی، خو محض تلاوت له الله قرآن کریم نه دی رالیږلی چې صرف تلاوتونه دې کېږي. د قرآن الله دې رالیږلی چې دې کې سوچ او فکر وشي، عمل دې پرې وشي، دې ته واپس شي دا خلک، د دې نه قانون او دستور جوړ کړي. د قرآن کریم الله رب العزت دې دپاره رالیږلی دی